tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ دوام په ترڅ کې پاکستاني پوځ د دوشنبه په شپه د افغانستان په 3 ولایتونو هوایي بریدونه تر سره کړل. د راپورونو لمخې د بریدونه د پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو په بیلابیل سیمو کې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د پاکستان په دغه بریدونو کې د 28 ملکیانو وژل کېدل او د 9 نورو ټپي کېدل تایید کړي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې په یادو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي او 130 نور ټپيان شوي دي. د پاکستان متجاوز پوځي رژیم ځلبیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د عام ولسی خلکو کورونه پناه شکل سپدې وحشانه بریدونه او بمبار کې د ښځو او ماشومانو په شمول تر دې مهاله 14 تنه په شهادت رسیدلي او 133 تنه کلیوال ټپيان شوي دي او درې بابا کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي. طالبانو همدارنګه په کابل کې د پاکستان شاردفیر اظهار کړی وو او دغه بریدونو په تړاو خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وانځ احمد تکل رسنیو ته په یو استول شي پیغام کې د پاکستان دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارا نقض بللی او په کلکه یې غندلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شاه ظفیر احضار کړل او د افغانستان د هوایي حریم د نقض او د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی وګړو پر کورونو د بمبارۍ په تړاو خپل شدید او قاطع اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان اسلامي امارت دغه بریدونه د نړیوالو اصولو، بشري قوانینو او د هیوادونو د ملي حاکمیت ښکارا نقض ګڼي او په کلکو ټکو یې غندي. بل لورته پاکستان دغه بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې دای په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د ورستیو بریدونو په خبرګون کې تر سره کړي دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطاءالله تړل ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه شوي او 29 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دغه هوایي بریدونو پر وړاندې پراخ خبرګونونه هم راپورته شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دغه بریدونو ته په خبرګون کې ویلي چې دا بریدونه یوازې امنیتي پیښه نه ده، بلکې د افغانستان د اوسنی وضعیت، ملي دریځ او راتلونکي په اړه د ژور فکر، ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارا نقض او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان غوښتي چې له دوګوني سیاست څخه لاس واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړي. د پخوانی حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکېچ د لا زیاتېدو لامل کیږي. د هغه په وینا د اختلافاتو د حل لپاره د زور کارول اغیزمنه او دوامدار حل لار نه ده، بلکې رغنده خبرې اترې او سوله ییز تفاهم یوازینی مناسب لار ده. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد هم د پاکستان بریدون ته خبرګون ښودلی ویلي دي سره له دې چې نړیوالو او کورنیو لورو د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې وه، اسلام آباد یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی او لږګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم د اختلافاتو حل غواړي که په افغانستان کې نورې موخې تعقیبوي؟ هغه خبرداری ورکړی که د پاکستان موخه د افغانستان بې ثباته کول وي، دا به د امریکا له ګټو سره هم په ټکر کې وي. ځینې هیوادونه او نړیوالو بنسټونو هم د پاکستان د بریدونو ته غبرګون ښودلی او د دې بریدونو له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د وروستیو بریدونو وروسته یو شمېر افغانانو بیا په کابل کې د پاکستان د سفارت د تړلو غوښتنه هم کړې ده. دوی ویلي تر هغه چې پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او ملکی وګړي په نښه کوي، دغه هیواد د سفارت فعالیت باید ودرول شي. په همدې حال کې د چارو کارپو خلیل احمد نادم بیا پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي. هغه ټینګار کوي چې طالبان باید ملي یووالی پیاوړی کړي، خلک پر ځان راټول کړي او د هیواد د دفاع لپاره لازم چمتووالی ونیسي. نادم زیاتوي که د خلکو مشروع غوښتنې عملي شي، ملي وحدت او د ولس ملاتړ به نور هم پیاوړی شي. ګورئ، پاکستان دا اول ځل نه دی چې پر افغانستان باندې یرغل کوي. د 40 کال کې چې په افغانستان باندې بریدونه کوي، د افغانستان زیربناوي د منځي د افغانستان نظامی قواوی د منځي دا د مونږ دایمي دښمن دی د افغانستان. د لپاره پکار دی چې نننی حکومت دی باید یو څه کار وکړي. دا څه نه کیږي چې ناس یو مونږ غچا خو داس یو کار وشي چې ولست دی
پر ځان راټول کی داس یو کارونه ګامونه دی واخلي چې ولس پر دوی باندې راټول شي ملي وحدت دي تامین شي چې خلک د دوی په پلوي د افغانستان د دفاع لپاره چمتو شي نو د دې لپاره ضرورت دی چې اسلامي امارات هغه غوښتنې چې ولس لري هغه غوښتنې چې بلمللي جامع لري هغه دی باید بالاخره عملی کې هغه مشروع غوښتنې چې د دې لپاره هم به خلک خوشاله شي هم خلک به هم د نظام دفاع وکړي هم د وطن دفاع وکړي بلخوا د چارو بل کارپو او پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وای پاکستان دغه سبردون لاري غوړي خپل ستراتیژیک موخې ترلاسه کړي دغه په وینا اسلام آباد هڅه کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې ګواکې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی نه پاکستان هم بهرنۍ پروژه وظیفه لري د غرب امریکا له خوا نه د سیمه نارامه کی تهدید ایجاد کی جوړ کی روسیې ته چین ته ایران ته باګرام ته برتراسي داعشانو مختلف ډلې تراولي اسیا مرکزي ته انتقال کی په طالبانو باندې فشار راوړي تر رسیدي خواستی ومني نو په ټوله کې د غرب د باز هدفونه دي او پاکستان هم دلته باز اهداف لري پاکستان داسې بریدونه تر سره کوي لازم ملکی سایه ولې او ځان متضرر خي په دې کې خپل پیسې او ابراز د معیشت هر څه مخلي او په دې اړه ډول کې هغه ګډوډي چې پاکستان کې دغه پاوند دي خطر ګرځي او تورسي ډلې متاسفانه افغانستان ته غواړي انتقال کی او نړۍ ته هم وخی سي ګواکې افغانستان د توریزم مرکز ده نزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ په وروستیو کلونو کې څو ځله د سرحدي نښتو هوایي بریدونو او د یو بل پر وړاندې د تورون لامل شوی دی پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې وسلوال ډلې پر پاکستان بریدونه کوي خو طالبان دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره بعد د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي وروستي هوایي بریدونه د سمحال تر سره کیږي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي اړیکې له پخوا ډېرې ترنګلې شوې دي SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ مطالب یې خوښ کړئ نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ